ملګرو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات مو منئ. سپرلی دی غر ته راغلي یو، مازدیګری دی. نو ملګري وي چې شعرونه راته ووایه، نو موږ به کیمره کې هم بند کړو چې دا سختونه موږ سره په ریکارډ شي. نو احساسه غزل نه درته شروع کومه. د غزل مطلب چې په لنډ بخر کې غزل دی. د غزل مطلب چې دی اوږده اوږده ښکلي ستا کاږه باڼه ښکلي، دی اوږده اوږده ښکلي ستا کاږه باڼه ښکلي، راشي په خندا رانه اوسي رانه زړه ښکلي، راشي په خندا رانه اوسي رانه زړه ښکلي، او چپ شی رانه هیر بشي هسې مې مازغه ښکلي، چپ شی رانه هیر بشي هسې مې مازغه ښکلي، او جنګ ستا د لاسه دی، جنګ ستا د لاسه دی، خاورو کې پراته ښکلي. او ای مرغو شور مه کوئ ویښ به شي وده ښکلي، او ای مرغو شور مه کوئ ویښ به شي وده ښکلي، او مخې سپونې سپونې شي نه دی ښکلوي ښکلي، او زه روزمین چې ښه ومه ماله به راتله ښکلي. ډېر خیره بل راتله ښکلي. د بل غزل مطلب دا چې بیخي بیکاره شوی یمه، مطلب مې دا بې یاره شوی یمه، او بیا مې په ګډو وډو مه اړوئ، بیا مې په ګډو وډو مه اړوئ، ایله خو اوس په لاره شوی یمه، بیا مې په ګډو وډو مه اړوئ، ایله خو اوس په لاره شوی یمه، او دا چې یاران مې خواله نه راځي اوس، دا چې یاران مې خواله نه راځي اوس، خبرې زه ناچاره شوی یمه. او اوس ته یې چا په خندا نه تېروځم، احساسه اوس ته یې چا په خندا نه تېروځم، ګورې زه اوس هوښیاره شوی یمه، او ما هېڅ خواږه ورپکې ونه لیده، نور د خپل ژوند بېزاره شوی یمه، او که درې نه کړمه روزمینه خدایږو زخر به خورم تیاره شوی یمه. دا چې احساس یې د غزل مطلب چې د زړه خبره مې د خولې وباسي څه وکړمه، د زړه خبره مې د خولې وباسي څه وکړمه، چې د دردونو نه مې سوی وباسي څه وکړمه. او شعر دی پکې مدن صاحب چې د ولږې مړ شم خیر ناخلم جناب مه راکوه، د ولږې مړ شم خیر ناخلم جناب مه راکوه، دا ستا تصویر رانه جامې وباسي څه وکړمه، د خېټې غم په مخه کړی ښکلا نه پیژني، غنم پاکي ګل ګل ریدې وباسي څه وکړمه، او دومره په خوږ انداز مولا کیسه د ورو کوي، دومره په خوږ انداز مولا کیسه د ورو کوي، قسم د خولې مو ورپسې وباسي څه وکړمه. مننه. او چا پسې لاړ شمه د چا خبره ومنمه، د چا پسې لاړ شمه د چا خبره ومنمه، دوی مې د خپلې عقیدې وباسي څه وکړمه. او مقطره پکې چې د اختر په ورځ د خان بیګار له تلې نه وم، روزمینه اوس مې د کوټې وباسي څه وکړمه، او د زړه خبره مې د خولې وباسي څه وکړمه، چې د دردونو نه مې سوی وباسي څه وکړمه.